دلته داسې ویل سوي دي چې لاندې شکل یو د هغه منشور شکل دی چې جانبي وجوه یا جانبي سطحې مثلثونه دي. په درې اړخیزه شکلو کې موږ څو ډوله لرو. یو له درې اړخیزه درې بودي شکلونه هرم ده. زه هیله لرم چې دلته یې لږ ذره ښه غونډه رسم کړی سم. که دلته داسې یو هرم موږ لرو، دا که هرم وي، د ده هرم کېدی سي دا سطحې یا مربع یا مستطیل وي، لکه دلته چې تاسې د ده قاعده وینئ، او یا هم مثلث وي چې هغه ته بیا د همغه سطح ویل کېږي. یا مثلا دلته چې ویلي ټولې سطحې مثلث دي، نو اوس که دا هرم زه تاسو ته کوښښ وکړم چې داسې رسمه کړم چې دا قاعده یې مثلث معلومه سي. نو دلته ګورئ چې د ده قاعده مثلث ده، یعنې ټولې سطحې یو مثلث ده، یو مثلث دا بل دا بل دا بل. نو داسې یو درې اړخیز شکل ته داسې ویل کېږي چې ټولې وجوه یا جانبي سطحې مثلثونه دي، او که مربع نو بیا مربع ویل کېږي. زه نه غواړم د تاسې ماغزه ډېر په شکلو کې بوخت وساتم، دا بیرته پاکوم. اوس داسې ویل سوي دي چې د لاندیني مثلث د قاعدې اندازه یعنې B مساوي کېږي له 2 سره، د مثلث د ارتفاع اندازه یا H مساوي کېږي له 3 سره، او د مثلث د اوږدوالي اندازه یا L مساوي کېږي له 4 سره. نو پیدا کړئ چې د منشور ټول حجم څومره کېږي. دلته موږ ته داسې ویل سوي دي چې د دې مثلث قاعده یا چې دغه اندازه دا مساوي کېږي له څو سره؟ له 2 سره. دا مساوي کېږي له 2 سره. او ویل سوي دي چې د مثلث ارتفاع یعنې چې دا اندازه یعنې چې H مساوي سوی له څو سره؟ له 3 سره. او ویل سوي دي چې اوږدوالی یعنې چې دا اندازه یا هم L دا مساوي سوی له 4 سره. اوس که هر کله زه غواړم د دې منشور ټول حجم پیدا کړم، زه باید لومړی د دې مثلث مساحت پیدا کړم. نو تاسو پوهیږئ چې د دې مثلث مساحت د نیم ضرب د قاعدې ضرب د ارتفاع کېږي. بیا چې کله مې د ده مساحت پیدا کړ، دا د ده اوږدوالي سره ضرب کړم، نو داسې لیکلی شم چې حجم یا وي مساوي کېږي له نیم یا 1/2 ضرب د قاعده یا 2 ضرب د ارتفاع یا 3 او ضرب د منشور د اوږدوالي یا 4. اوس دلته دا کېږي 1 2 2 2 2 4 2 ضرب 3 کېږي 6 6 ضرب 2 کېږي 2 څلوېښت. نو حجم مساوي سو له 2 څلوېښتو سره. اوس که واحد هر څه وي، بیا همغه واحد مکعب کېږي. مثلا که سانتي متر وي سانتي متر مکعب، که متر وي متر مکعب، او یا هم هر څه نور. خو دلته بحث په واحد نه ده، فقط د حجم اوس موږ پیدا کړو. نو اوس راځئ چې همداسې یو بل مثال هم کار وکړو. دلته داسې ویل سوي دي چې لاندې شکل یو مکعب شکل دی. که د دې مکعب ټولې زولې یو شان یا مساوي اوږدوالی ولري، یعنې X مساوي له 3 سره، نو پیدا کړئ چې د دې مکعب ټول حجم به څومره وي. موږ ته ویل سول چې د دې مکعب ټولې زولې سره مساوي دي، یعنې چې دا جګدوالی هم X مساوي سوی له 3 سره، د ده اوږدوالی هم یعنې چې دا زولې هم مساوي سوی له 3 سره، او د دې مکعب سور یا دا زول هم مساوي سوی له 3 سره. اوس که چېرته موږ غواړو چې د ده حجم هم پیدا کړو، موږ باید لومړی د دې مربع مساحت پیدا کړو. چې د دې مربع مساحت کېږي طول ضرب د عرض، بیا هغه د ده سور سره ضرب کړو، یعنې چې باید بیا د دې مربع سور سره یې ضرب کړو. اوس داسې لیکلی شو چې حجم یا وي مساوي کېږي له 3 ضرب د 3 او د دې مکعب سور ضرب د 3، چې دا مساوي کېږي له څو سره؟ له 22 سره. دا مساوي کېږي له 22 سره. او یا کوئ چې دا تاسو په ساده ډول د طاقت له لارې هم حل کوي. دلته 3 رفع 3 دي، نو دا داسې لیکلی شو چې 3 په توان دی 3، چې دا ویل کېږي 3 مکعب، چې دا هم مساوي کېږي له 22 سره. او واحد که هر شی وي، بیا هغه هم مکعب کېږي. که متر وي متر مکعب، سانتي متر وي سانتي متر مکعب، او یا هم همداسې نور.